بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننۍ ویډیو د بنو قریظه او د غزوې په اړه باندې ده او همداراز د یو مشهور صحابي حضرت سعد رضی الله عنه د شهادت په اړه باندې ده چې څنګه د بنو قریظه او غزوه رامنځته شوې او همداراز څنګه حضرت سعد رضی الله عنه په شهادت رسېدلی دی. کله چې د خندق غزوه پای ته رسیږي، متصل په سبا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کوي صحابه کرامو ته چې نور تاسو کولی شئ خپلو کورونو ته لاړ شئ، فتح الله جل جلاله مسلمانانو ته ورکړه او صحابه کرام هم خپلو کورو ته ځي او همداراز غسلونه کوي او خپل ځانونه پاکوي، تر څو ځکه په خندق غزوه کې د ډېرو سختو حالاتو سره مخ شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم غسلخانې ته ولاړ او غسل یې وکړو. د هغه نه بعد چې کله راوځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل معمول مطابق سر به یې په دا ډول باندې ږمنځوو چې ویښتان مبارکان به یې په دوه حصو تقسیم کړل. ویښتان به یې په منځ واړول، لومړی به یې ښي طرف ږمنځوو، وروسته به یې چپ طرف ږمنځوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل سر مبارک ښي طرف ږمنځ کړی چې ګوري د مسجد نبوي په دروازه کې حضرت جبریل علیه السلام په سپین اس باندې ولاړ دی او خاندي. حضرت جبریل علیه السلام وفرمایل عجبه ده، مونږ فرشتګانو لا د جنگ اسباب نه دي ایښي او پیغمبرانو د جنگ اسباب کېښودل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل بیا کوم امر د الله جل جلاله د خوا څخه راغلی؟ حضرت جبریل علیه السلام وفرمایل بني قریظه د عهد مات کړی، خپل تړون یې مات کړی او الله جل جلاله د بني قریظه سره د جنگ اعلان کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام راوغوښتل او ورته یې وفرمایل ټول به د مازدیګر لمونځ د بني قریظه ته رسوو، الله جل جلاله بني قریظه سره د جنگ اعلان کړی. ټول صحابه کرام روان شول. په لاره کې بعضې صحابه کرام د مازدیګر لمونځ ته ودرېدل، بعضې نورو صحابه کرام ورته وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی چې د مازدیګر لمونځ به بني قریظه ته رسوو. هغه صحابه کرام ورته وویل کوم چې د مازدیګر لمونځ ته ودرېدلي ول، ورته یې وویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد دا و چې شپه در باندې په لاره رانشي، په وخت ځان ورسوئ، مشکل نشته، که د مازدیګر لمونځ دلته وشي هم کوم مشکل نه لري. نو دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې په مقصد او تعویل پسې تللي ول. په لاره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بوډۍ څخه پوښتنه کوي په لاره مو څوک ولیدل؟ هغه ورته وویل چې نه، خو یو نفر مې ولید چې په سپین اس سپور او ډېر په تیزۍ باندې روان و. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل هغه حضرت جبریل علیه السلام و چې زموږ څخه یې مخکې د جنګ میدان ته ځان ورسوو. کله چې صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم بني قریظه ته ورسېدل او بني قریظه خلک خبر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري غصه دي، نو ټول یوې قلعه ته ننوتل او هملته محاصره شول. دې محاصرې چې بې له جنګه، ځکه په قلعه کې د غشو ویشتل او همداراز د تورو جنګ نه کېږي، نو دې محاصرې 20 ورځې دوام وکړو. په 13مه یا په 14مه ورځ باندې د هغوی یو مشر د دیوال سر ته راخیږي او حضرت ابو لبابه رضی الله تعالی عنه چې د بني قریظه یو ځوان و خو ایمان یې راوړی و، هغه ته یې وویل که موږ درکې وځو یا تسلیم شو زموږ سره څه کېږي؟ هغه ورته د خپلې ګوتې په اشاره باندې په ستوني ګوته کش کړه، ورته وویل که کېوتئ ټول حلالېږئ. چا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې هغوی خو تسلیمېدل، خو مګر ابو لبابه رضی الله تعالی عنه هغوی ته وویل که راښکته شوئ ټول حلالېږئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته څه ونه ویل، خو مګر تندی مبارک یې تروش شو. حضرت ابو لبابه رضی الله تعالی عنه د جنگ میدان پرېښود په دې خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له ده څخه خفه شوی دی او لاړی مسجد نبوي ته او زنانو ته یې رسۍ په لاس کې ورکړه او ورته ویې ویل چې ما د مسجد نبوي په برج یا د مسجد نبوي په یو ستنې پورې وتړئ تر هغې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو لاسونو مبارکانو ما خلاص نه کړي، زه به همدلته په دې برجې پورې تړل شوی یم. کله چې جنګ پای ته رسیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ولې ابو لبابه څه کړي دي؟ چا ورته وویل چې هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له ما څخه خفه شوی تر څو چې هغه په خپلو لاسونو نه یم پرانېزلی، زه به همدلته تړل شوی یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه رسۍ پرانېستله، ورته یې وویل زه له تا څخه نه یم خفه. کله چې 20 ورځې تېرېږي د بني قریظه او یو مشر راجګېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي حضرت سعد رضی الله عنه چې زموږ د بني قریظه مشر و، اوسې ایمان راوړی، د هغه په لاس چې هره فیصله کېږي مونږ ته قبوله ده.
حضرت سعد رضی الله عنه چې د خندق په غزا کې زخمی شوی او 20 ورځې زخمی پروت و، هغه یې راوست. کله چې هغه هلته حاضرېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي قوموا لسیدکم، خپل سردار ته پاڅېږئ د احترام له وجې. حضرت سعد رضی الله عنه ته یې وویل دا کافران په دې فکر او په دې یادي چې که زمونږ مشر په مونږ په اړه باندې هره فیصله وکړله مونږ ته قبوله ده. حضرت سعد رضی الله عنه چې 20 ورځې زخمی و، ډېر سخت غصه و، هغه یو فیصله وکړله. وی ویل هغه چا چې ایمان قبول کو، ایمان یې راوړو، هغه بچ دی او خلاص دی. که چا ایمان رانوړو، مشران او ځوانان یې حلال کوي، هلکان یا ماشومان یې غلامان کوي او زنانه یې وینځي کوي او مالونه یې په خپل منځو کې سره تقسیم کوي. حضرت جبریل علیه السلام راغی او خاندي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي دا فیصله الله جل جلاله په اسمان کې له ځان سره کړې وه. په دغه ورځ باندې 9,500 کسان صحابه کرامو حلال کړل. هغه کسان چې ایمان نه قبلو هغوی حلال شول. په بل روایت کې 600 او په بل روایت کې 9,500 راغلي دي. کله چې مدینه منورې ته راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي سعد رضی الله عنه سردار او د قبیلې مشر دی، نو دته خیمه په مسجد کې ووهئ او په خلک کې پوښتنې ته راځي نو مسجد ته به نږدې راځي. د تهجد ټیمو حضرت جبریل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته یې وویل یا رسول الله په مسجد کې دا شهید څوک پروت دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل حضرت سعد دی، شهید خو نه دی. حضرت جبریل علیه السلام ورته وویل نه شهید څوک پروت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره ورخطا شو چې څادر مبارک ته نه هملته پاتې شو او همداراز په منډه باندې مسجد نبوي ته راغی چې ګوري له خیمې څخه وینه راغلې، زخمونه یې زاړه زخمونه یې بیا تازه شوي او حضرت سعد رضی الله عنه په شهادت رسېدلی و. حضرت جبریل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې پوښتنه مې ځکه وکړه چې کله د حضرت سعد رضی الله عنه روح قبض کېدو نو د اسمان هرې دروازې ته فرشتې راښکته شوې وې او کله چې د هغه مبارک روح قبض کېدو، روح اغستل کېدو، نو د الله جل جلاله عرش مبارک د ډېر خوشحالۍ نه په لړزېده او زنګېدا باندې راغلی و. کله چې د حضرت سعد رضی الله عنه جنازه تیاره شوله نو جنازه ډېره په جلدۍ او په تیزۍ سره روانه وه. منافقینو دې وخت کې وویل څومره سپکه جنازه ده، څومره په تیزۍ سره روانه کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا ویل؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل د ده مبارک جنازه چې ده فرشتګانو اغستې ده ځکه داسې تیزه روانه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو خپو مبارکو پنجې لګولې، پوندې نه لګولې. چا ورته وویل پنجې ولې لګوي، پوندې ولې نه لګوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل دومره فرشتې مدینې منورې ته راغلي دي چې د پوندو لګولو ځای نشته دی. کله چې حضرت سعد رضی الله عنه دفن کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله لحد ته کېوتو. سعد رضی الله عنه چې لحد کې کېښودو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړله، بیا د سبحان الله چغه وکړه، صحابه کرامو هم د سبحان الله چغه وکړه، بیا یې دعا وکړله، بیا یې د سبحان الله چغه وکړه، بیا یې دعا وکړله او بیا یې د سبحان الله چغه وکړه. وروسته بیا چې نه کوم صحابي پوښتنه وکړله مخکې خو مو کله داسې کار یا داسې فعل نو ترسره کړی، څنګه مو دا ورې عجیبه عمل وکړو، تاسو سبحان الله چغې ووهله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل په حضرت سعد رضی الله عنه باندې ځمکه راغله، ما د الله جل جلاله نه دعا وکړله، ځمکه واپس لاړه، بیا مې د سبحان الله چغه وکړه، بیا پې ځمکه راغله، بیا مې دعا وکړله، ان تر دې چې 3 وارې دا کار تکرار شو او ما دعا وکړه الله جل جلاله نه ځمکه واپس لرې کړله. بیا یې وفرمایل که چېرته د ځمکې د تنګېدو یا د ځمکې د راتلو څخه کوم انسان بچ کېدلی لومړی به ترې حضرت سعد رضی الله عنه بچ شوی وی. دا موږ سره د بني قریظه غزوه او همداراز د حضرت سعد رضی الله عنه د شهادت قصه وه. تر بیا مو په پاک او سپېڅلي ذات سپارم. والسلام.